سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله ډېر تلفات افغان لوري ته اوښتي دي. باوري سرچینې وایي جګړه هغه مهال پیل شوه چې افغان ځواکونو غوښته امنیتي پوسته جوړه کړي، خو پاکستاني ځواکونو د یاد کار مخنیوی وکړ چې نتیجه کې یې د دواړو لورو ترمنځ جګړه رامنځته شوه او د دواړو لورو لخوا د سپکو او درنو وسلو ګزارونه وشول. د سرچینې د خبر له مخې یاده نښته کې 2 طالبان شهیدان شوي دي او لسګونه نور عامه افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. رسنیو کې د خپاره شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي لسګونه امبولانسونه لیدل کېږي چې زخمیان انتقالوي. سرچینې وایي د جګړې له امله تورخم دروازه هم تړل شوې ده ځکه چې پاکستاني ځواکونو پر افغانانو مخامخ ډزې کولې. سرچینې پاکستاني ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم کوي، خو کره شمېر یې نه دی معلومه. جنرال موبیني غبرګون کې لیکلي چې افغان ځواکونو وښوده چې هیڅ چاته سر نه ټیټوي او هر هغه څوک چې له زوره کار واخلي نو د سخت غبرګون سره به مخ شي. بلخوا د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ په تورخم ښارګوټي کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د دغه وزارت په خبره چې لومړی پاکستاني لوري ډزې کړي دي او افغان ځواکونو یې پر وړاندې بیرته ځوابي غبرګون ښودلی دی. یاد وزارت ویلي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې هر کله او په هر ډول حالاتو کې له خپلو خلکو او هیواد څخه دفاع وکړي. دا وه زموږ چمتو شوي ویډیو. که تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ نو کمنټ کې راسره نظر شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا هم مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې